زړه کې مې اور او پتند باندې مې تور راوړې ما په خپل سر کې د پښتون احساس په غور راوړې دا چې نمرود او نرغېږو لمبکېږو سوځو دا مو د خپل کال درشلې پورې اور راوړې ما په جنګریز کې له دښمنا سر پرې کړی نه دی ما په جنګریز کې له دښمنا سر پرې کړی نه دی یا ما په جنګریز کې له دښمنا سر پرې کړی نه دی مور ورلرکا په اوږه مې لاش د ورور راوړی بیا هم زما پکې بیا هم زما د پښتونخوا پکې څه برخه نشته کله څلور کنجه دنیا یې کرز پور راوړې او د کام په ننګ کې چې د اور د سمندره تېر وي د باچا خان غوندې پښتون لاکه مې مور راوړې چا په فریب خوړه چا په فریب خوړه چا په دوکو خوړه چې حیا نه پېژني دنیا هغو خوړه چا په فریب خوړه چا په فریب خوړه چا په دوکو خوړه چې حیا نه پېژني دنیا هغو خوړه چا په فریب چلول اخوړه چا په چلول اخوړه چا په نخلو خوړه چې حیا نه پېژني دنیا هغو خوړه چا په فریب
یار د خرڅه کړې که ورځ یې په سر کار شپه یې په یار د خرڅه کړې فنکار د ژوند لمحه لمحه په شمار د خرڅه کړې د جنګ مالونه راوړل د هر کلي سوداګرو نغمه د امن هر یو دکاندار د خرڅه کړې د حورو د غلمانو جنتونو په عوض کې د ژوند سرمایه نن یو طلبګار د خرڅه کړې څوک شته چې د باچا دربار کې دا خبره وکړي دا څوک دي چې پښتو یې په دربار د خرڅه کړي د ژوند نغمه سړه پکې توده شوه د مرګ لوبه دا چا زمونږ خوره په اغیار د خرڅه کړې نو حسرت هم خپل فکرونه په دې ښار کې نیلام کړي حسرت هم د اظهار ژبه په ښار د خرڅه کړې چا د پیسو دپاره خپل غیرتونه خرڅ کړه دې ځینو ځینو پکې خپل ایمانونه خرڅ کړه چا د پیسو دپاره خپل غیرتونه خرڅ کړه دې ځینو ځینو پکې خپل ایمانونه خرڅ کړه چا په شملو خوړه چا په شملو خوړه چا په پټو خوړه چې حیا نه پېژني دنیا هغو خوړه چا په فریب خوړه چا په فریب خوړه چا په دوکو خوړه چې حیا نه پېژني دنیا هغو خوړه چا په ډېر خوند یې وکړ لایق زاده لایق صاحب دې کې خو تاسو د دې معاشرې یو ډېر زبردست عکاسي کړې ده او شاعر خو وي هم عکاس د خپلې ټولنې عکاس وي حساس سړی وي چې کوم څیزونه هغه ګوري نو هغه چې کوم دی ثبت کوي او هغه خلکو ته ښایي دا تاسو د دې شاته به څه شالید شته داسې خاص خلک چې کنه دا تاسو دا جنن د دې ټولې ټولنې یو انځور دی چې هر خبره چې کیږي خامخا شاته خو یو تحریک خامخا یې خو دا یو خو ما تاسو دا وی چې کم ټکی د بر نه راځي نو په دې کې دا دی چې هر سړی په خپل خپل عکسونه یې ني کله چې دا خبره کیږي چې چا په فریب خوړه چا په دوکو خوړه ما ته زما یو مرګري په دې باندې ډېر زیات ویډیو جوړ شي کنه هغه کې زموږ د جنرالان او زموږ د امبولیان ټول پکې دا عکسونه به کې چولیو نو ما ته یو ملګری دا څه کړي زور اورا دا خو په تا ډېر خراب کی ما ورته خبر کوم دې چلې چې ما دې کې لفظ استعمال کړی دی چا دا چا د څو ډیفاین دا وای ودی وای ما خو لکه کلیر کړی دی چا په فریب خوړه نو دا څه او ار یو سړی ګورې لکه کچش چې دا ما یادې دا چا داسې دی چا د کور غلاو شي وی چا غلا نو غلط پته لګي ډېره ښه ډېره ښکلې شاعري ده ستاسو او حقیقت دا دی چې سړی اوري نو د دې جواز پیدا کیږي چې ستاسو دا دومره زمزمه شوي دي چې په سوونو باندې زمزمه شوي دي او خلک ډېر په شوق سره دا اوري لایق صاحب زه یو ورکوټه غونډه کې پوښتنه کوم دا د شاکر زیب صاحب نه مهمي ځکه چې هغه د موسیقۍ استاد دی په دې دغه کې ما یو هلک لیدلی و په اسلام آباد کې
او هغه هلته کې زموږ یو پښتو چینل باندې راغلی و بلکې هغه به راته و هغه د کلاسیکي موسیقۍ خبرې په پښتو کې کولې چېرې زه په دې باندې کار کوم او په دې څېړنه کوم او زه دا انټروډیوس کوم په پښتو کې کلاسیکي موسیقي مونږ ګورو چې پښتو کې کلاسیکي موسیقۍ ځای ونه موته څنګه چې په اردو کې دی او په فارسي کې دی په نورو کې دی د دې وجه څه ده دا زمونږ د سایکي خلاف ده د پښتون ځکه چې پښتون خو هر څیز ډېر زر غواړي او هغې کې خو به راګونه وهې به او هغه به انتظار کوي نو دا د دې وجه ده که څه ده دوه وجې کېدای شي یو خو دا ده چې زمونږ د پښتنو مزاج چې دی هغه یقینا چې هغه چونکې جذباتیان خلک دي او ستاسو خبره چې ډېر لنډپاریان دي او دوی چې لنډغر ورته وایي مونږ زر ته واورېدی بله خبر دا ده چې دا کلاسیکي موسیقي د دې چې موږ شاته ځو دا هند ته رسي او کمې چې ګرانې وي کمې چې هغه د موسیقۍ لوی لوی ګرانې وي او خلکو به عموما خپل بچیان ته لېږل چې ادب زده کړي دغه د موسیقۍ ګرانو ته به یې لېږل کورنو ته هغه کورنۍ پاتې نه شوې نه زموږ په پښتو کې موږ دا ویلی شو چې داسې کلاسیکل ګران شته چې هغه تانپورې غږي او دا غږی زموږ د مزاج خلاف دی صحیح د هر قام خپل یو غوښتنه یو تقاضی نو شاګردي پوره دغه دی اتارټي د خامخا په دې باندې خبره کوي خو زمونږ چې که فکر کوئ نو که پښتون چې کله ساز ته لاس کوي نو هغه به یا هارموني یا به ربابي یا به طبلایي دی د دې نه خو تانپورې ته نه ځي چې دی تانپورې ته لاړ شي زمونږ اوس یو ماشوم دی او شاګرد صاحب رور کېږي هغه په رشته کې او هغه صرف وایلن غږی دغه یو کس دی چې هغه وایلن غږی ګنې دې نه مخکې چې کوم کسانو هغه اوس نشته دلته کې چې هغه فضل الدین استاد یا نور دوه درې کسانو په ریډیو کې وو خو هغه خپلې کورنۍ وې هغه اوس نشته یا په طبله کې کلاسیکل زموږ یو سبزالي استاد دی هغه هم د خپل نیکۍ چې و د هغه سلطاني استاد نو د هغه د سیر په دغه وجه باندې هغه طبله باندې کلاسیکل غږی خو زمونږ د پښتنو مزاج زه دا خبره بیا تکراروم چې زمونږ مزاج دا دی چې مونږ کمې چې نور ټیکې دي د پښتو هغه وغږو د هغې نه به زه واخلو او ستاسو خبره چې کله په تانپوره باندې یو راغږی خلک ورته راشي ورور دی به بیا څه وایي او دی بیا دا پلټي او دوه راګونه زموږ پښتانه خو په تلي کې زرغونې که نه چې یو شی بس خبره یې خبره خلاصه ده وایي دې ته به څو انتظار کوو ډېره مننه دا پوښتنه چونکې شاکر زیب استاد چې کوم دی د موسیقۍ استاد دی نو دا پوښتنه به د پښتو ژورنال لپاره زه د هغې نه م وکړم که په لنډو لفظونو کې چې یاره پښتو په خپل لړبون کې پښتو موسیقۍ د کلاسیکل رنګ چې کوم دی ولې وانغسته انجینر صاحب کلاسیکل په پښتو کې شوي هم دي او نیم کلاسیکل چې کوم دي کله چې رفیق شنواري صاحب اوس د یادونه افسانې ښکاري یا لاړ که مې نظر شي زه به ستا لارې ته ګورم همدغه چې کله ریکارډ کړ خو هغه هم نیم کلاسیکل هغه هم لږ اسان طرزونه نو هغه ځکه پښتنو خوښ کړ پښتانه لږ داسې خړ پړ شی غواړي ډېر چې ورته بابوګیرت جوړ کړي نو هغه نه خوښوي لکه اګزامپل کې تاسو بدرموني وګورئ شاهد خان وګورئ په فلم لاین کې نو هغه هم دغسې خلک خوښوي او چې ډېر ورته لږ کلاسیکل طرف ته لاړ شي نو فول کلاسیکل نه خوښوي سلک ډېر کار موږ هم استادانو نه زده کړی دی خو هغه په بازار کې یا په مارکیټ کې هغه نه خوښېږي او کار عموما کېږي د پبلک عوامو دپاره نو کوم څیز چې عوام نه غواړي یا دکاندار له پې انکم نه راځي نو هغه نه غواړي هغه ډېر مننه شاکر صاحب استاد تاسو نه به مونږ د لایق زاده لایق صاحب مونږ به اوس د شاکر صاحب استاد نه د لایق زاده لایق صاحب یو بل کلام خارې ناپرسان دی که چېرې د سره نږدې وي نو هغه که تاسو راویسته تر هغې به زه د لایق زاده صاحب نه یو پوښتنه وکړم تر څو پورې چې تاسو